چرته چې د نالت ټکی واورئ نو هغه د حکیم د مور کیسه کوئ. یو حکیمو نو هغه به علاج کولو نو هغه له به ښځې راتلې نو د دې ښځو حال به چې ولیده نو چې کور ته به راغی نو مور ته به وی چې مور نالت په ښځو نو مور به ویل چې بچیا بغیر زمانہ زه ډېره پاکه یم بغیر زمانہ مور مه کوه ګوره ویل نه سیکې مور خو بغیر زمانہ حکیم وی خواه بغیر ستانا ویلی ویل نور پټولو خزو نالت خو بغیر تانا ویلی او و یو طالب ورته مصلحتی کو چې مصلحتی کو نو طالب به کور تتلو راتلو اوس قرآن چې کومه فیصله کړې ده چې قرنا فی بیوتکن خزی با پکور کے ناستی بار بنوزی دا دروغ دی نا که دا دروغ ندی او دا د خدای حکم دے نن ستا د ټول ملک خزی ولی په سرکو د ګډو په شان ګرځي دا د چا خزی دي دا د چا لونه دي دا د چا خویندې دي ستا او زما دي که نه دي اوس چې تا د خدای حکم پریښو او د انګریز لار دې اختیار کړه چې د هغې ښځې بربنډې ګرځي او پردو سړو سره غاړې وتې او لاس ملاو کړي او لاس په لاس اچولي او په بازارونو کې ګرځي دا د یورپ ممالکو طریقه ده هغه تا په پاکستان کې رایجه کړه نن دې وکته د دې قوم حال زلزلې وراله زلزلې نه د طوفان نوح انتظار کوي پاکستان د نوح علیہ السلام د طوفان انتظار کوي چې در باندې غړپ شي غړپ سره ټول په سمندر کې واچي نه کې دانش د مولا بچو پیر سے بچو پلانې بچو ډنګړې بچو مليان دی خدای وړاندې پکې ور ډوب کی او پیران دی ور پسې ور ډوب کی قرآن ویلي چې نامحرم سړی به کور ته نه پرېږدي اسلامي حکم دی چې ځوان رور به د ځوان خور سره سکه خور سره یوازې په کور کې نه پاتې کیږي سکه خور سره ځکه چې ان الشیطان للانسان عدو مبین شیطان د انسان ډېر لوی دشمن دی نو ځوان ضرور بم ځوانې خور سره په کور کې نه کېږي دا کیس د مسلې شکل نه دی
دا د لیدو شکل دی ما ته یو کیس راوړو زاغه زمانہ کې بجلیګر کې و خور دا ګونګای دا پخلا او ضرور نه حامل شوه پختنه تیو شو چې دا ولی پرورې ګوته کې خوا نو جینه مړه کړه او غرور اوسم ژوندې دی تاسو خیال راغی د حکیم دا خبره یاد لرئ یو طالب ته وی چې زمون کور تزر ازر مور سره می لکینا پاسا طالبان زمون د زمانه طالبان ګوري کنه چې غوړ زیات برګي چرګي ګرځي مونږ خپل زمانه ملي دلې و د طالبګری په دې جمعات کې ملس کاله سړی وظیفه او مرچکی سره بخوړې او سبق لبتلو لسکا سړی بیگانه وظیفه دا غرمه لبم انتظار کول ته سبق ټیم به مس کېدو که گوا غواړي نو هغه د ګټ کې ناشته خیال امرا مونږ هم طالب ګيري و اوس هم طالبان هغه یو غوړ دیړې وکړو کور ته بدلو رات ابو ډای ور سره لین دین جوړ کو بوډای ورته ما و تخته و طالبہ شیخ سره نکاح وتړو ولزه چیزو حکیم ته وی چې مور خو در سره تختی ول بس هغه تلنی شیخ پونه معذور ده او په پچای کې کې نوا نو په ټوکای کې کې نو لیدا په د پاسه مالو چي خېدي او حکیم ته وی چې په پلانې لار دروزم په پلانې لار چې په ټوکرای په سر کړی دا بوډای په کې ناشته دا حکیم والا په مخ راغی طالب سدي ولجی دا مالوچ دی تکیه نه ټوکرای امور د پاس نه په ټوکرای زور کو چې کې نه دی چې ټوکرای کې خو مالوچ ته لري کړه مور په کې زیړ سترګې نیولې لري مور نالت په خزو ویلی بچی اول په ما نو چې د نالت ټکي واوري نو دا وایي چې اول په مونږه اول په ما اول په بجلیګر مولا نالت کې پداسې نالت قوم کې اوسېږي پداسې نالتي ملک کې اوسېږي اوس چا یو چټ راوړی راښکاره به نه شي هغه نو نالت پا مونگا سچی کوئے ایشامت اعمال ماست صورت نادر گرفت دا زمونگ اعمال